سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نښان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې په وخت وګورئ. ملګرو، نن ویډیو زنانو په باره کې د مهرباني وکړئ ځوانان دا ویډیو مو ګورئ. ملګرو، نن ویډیو کې موږ وایو چې د کومو زنانو سینې وړې وي نو هغوی څنګه کولی شي چې خپلې سینې غټې کړي. دا ویډیو د هغه زنانو لپاره ډیره ضروري ده ځکه چې سینې د ښځو په ښایست کې ډیر رول لري. دوستانو، محققین وایي کوم زنانه چې ډیره ښایسته وي خو چې سینې وړې وي د هغې ښکلا نه ښکاري ځکه چې د زنانو په جسم کې د سینو ډیره هم رول وي او د دې سره ښکلا یو په دوه کیږي. او د کومو زنانو چې سینې کمزوري وي یا وړې وي نو هغې ته جنسي خواهشات هم نه راځي او د هغوی خاوندان نورو ته مایله کیږي او په نورو زنانو کې دلچسپي اخلي. نو دې ویډیو کې زه تاسو مکمل معلومات درکوم چې څنګه زنانه کولی شي خپلې سینې غټې کړي. تاسو به داسې چل وکړئ چې تاسو به تیلو والا دوکان ته ولاړ شئ او هلته به دوکاندار ته ووایئ چې روغني زیتون تیل راکړه. دا تیل نن سبا هر دوکان او میډیکل سټور کې میلاویږي. نو دا تیل به کور ته تاسو راوړئ او چې کله ویده کیږي نو د شپې به خپلو کوناټو باندې ملش کوئ. نو چې کله د زیتونو په تیلو زاګې ملش کیږي نو هلته وینه ځي او کوم زاګې ته چې وینه ځي نو هغه ځای غټیږي. نو تاسو هم دغه چل وکړئ، هر ماخوستن په خپل دغه ځایونو ملش کوئ نو ستاسو سینې به هم غټې شي. دوستانو، دا ویډیو بس همدومره وه. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله به امان.